سلام دوستانو، نننۍ ویډیو دې باره کې ده چې هلکان کونیان ولې شي او هغوی بیا دا غلط کار یعنې کونه ورکول ولې کوي. که تاسو زموږ په چینل نوی یې نو دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دبوکئ چې تاسو ته معلومات ترلاسه شي. ګرانو دوستانو، چې کله یو ماشوم د 6 کالو نه زیات شي یا د وړوکوالي نه بس د دې حفاظت کوي چې دې د ځان نه غټو هلکانو سره نه ګرځي، یا داسې د موبایل باندې ډېر خیال ساتئ چې په موبایل کې د خپلې اندې څه نه لګوي. خاص کر دې ته د یوټیوب کټ چې کوم پروګرام دی کارټون ګوري یا داسې څه ګوري ورته انسټال کړئ چې دې ته جنسیاتو متعلق څه راځي نه، ځکه بلوغت وروسته پیدا کېږي او خواهشات مخکې پیدا کېږي. کله چې دی د 67 سال ته ورسي نو دې وخت کې د کې ناز او ادا پیدا شي. دله که څوک لږ غونته کې په د ناز او ادا کوي او د ده ناز او ادا وړي او دته لږ تعریف کوي چې ته ښکلی یا داسې کار دی هغسې، نو دی د هغې نه متاثره کېږي او د هغه هر حکم منلو ته تیار وي. یا داسې وي که چېرې دی تاسو چېرته مسافر شي یا داسې موقع راشي چې دی د شپې بار شي دی چا سره وده شو نو په لږ غونته دغه کې دی نه دا غلط کار اخیستی شي. او یا داسې وي چې د ځان نه غټو ملګرو سره وي او هغوی په زوره باندې یا چې دی په رضا باندې دی ته داسې خبرو وکړي چې دی بس رضا کړي او د سره دا غلط کار وکړي، نو اول خو د دې کې څه رضا او څه خواهشات نه وي، خو کله چې د سره دا کار بار بار وشي نو د کې دته بیا مزه محسوسیږي او د نه بالکل یو عادتي چې دی نو لواطت والا جوړ شي او بیا تر سپینې ګیرې پورې دی دا کار کوي. نو تاسو چې څومره واړه دي خاص کر د 10-12 کالو پورې په دې ډېر کلک نظر ساتئ او د دې هر یو لمحه تاسو په خپل نظر کې لئ، دې یوازې مه پرېږدئ، د ځان نه غټو هلکانو سره مه پرېږدئ او شپې ته یې خو بیخي مه پرېږدئ، او په موبایل چې دې څه ګوري په هغې باندې هم نظر ساتئ. انشاءالله چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي، که ویډیو خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله